ډیپریشن انزایټي چې څومره مریضان دي ګوره دا یاد ساتئ د هغوی په بدنونو کې یو ناشنا علامات درته ویم نن د هغوی په بدنونو کې ګوره داسې محسوسیږي معده مې وایي هر ټیم خراب وي هر ټیم مې په سر باندې بوج وي او ناشنا غټ مرض پکې دا پیدا کیږي چې بار بار به دروازې ته منډې وایي دروازې کونډې بنده ده که کلاو ده ناشنا کیفیت پکې دا چې اوده شي د اوده کېدلو په ټیم کې فورا راپاڅېدل او په زړه باندې ګبراهټ یره راتلل دا یو ډېر خطرناک کیفیت دی بعضې وخت په محفل کې ناست وي د محفل په منځ کې د هغه زړه راتنګ شي بلکل داسې تنګ شي چې دی منډه کې یو طرف ته او ځان ته کیني بعضې وخت کې تنهایي پسند جوړ شي د دنه تنهایي خوښوي د هیڅ چا سره موډ نه برابرېږي هر ټیم موډ آف یعنی دا د ډیپریشن انزایټي والا یو ډېر خطرناک او اکثریت خلکو کې همدغه علامات وي ګوره د یاد ساتئ د انزایټي ډیپریشن چې څومره مریضان دي څومره ورونه دي نو زما در ته چې څومره راغلی دي زما کور ته ما ته د دم دپاره دا یاد ساتئ دا څه د دوی پیلانی ځل نه دی چې زما ځای ته راځي په دې کې اکثریت ملګري هغه دي چې دا د مشهورو هومیوپیتک چې کوم ډاکټران دي دغسې د مزغو د زړونو د هغوی نه تیر شوي دغسې د پیښور او د مختلفو علاقو مختلف عاملانو د دی د لاس نه وتلي خلک د هغوی د لاس او د دمونو نه وتلي خلک نو بیا هله زموږ دروازې ته راشي او ودرېږي زه الحمدلله هر چا ته دم کوم په شوق باندې دم کوم په مینه محبت باندې دم زما یو زبردسته او زړه ته نږدې څیز دی بس هر چا ته که په شوق او په مینه محبت باندې دم کوم او ښه په اطمینان سره ورته دم کوم دا یاد ساتئ که یو پیره تا دم وکړلو په یو ځای کې هلته لږه غونته کې فایده میلاو شوله نو ته په دې باندې مطمئن شه چې په دویم ځل لاړ شم انشاءالله د دې نه زیاته فایده میلاویږي په دریم ځل لاړ شم نور هم زیاته په څلورم ځل لاړ شم نور هم زیاته کم خلک چې تا ته دا وایي او ستا په مخ کې یو څیز راوالي یا مثلا هغه کټ کي یا ستا په مخ کې تعویضونه راوباسي او هغه تعویضونه تا ته مخې ته کېږي ستا نومونه دي پکې ستا د کور د خلکو نومونه دي پکې یا مثلا داسې نور څیزونه درته وکړي او تا ته وایي بس ستا هر څه ما ختم کړل دا یاد ساته 100% دروغ مکمل 1 2 3 4 5 او 100% دروغ کا نه دا په یو پیره د دم سره د ختمېدلو څیز دی نه یو پیره ستا د ذهن د مطمئن کولو څیز دی چې ستا ذهن په دې باندې دی مطمئن کړي ښه دا یاد ساته د دې دپاره به بار بار دم کې محنت پکې په ځان باندې حوصله به مضبوطه ساتي کلکه به ساتي مخکې د چې څنګه ژوند و هغه رنګه ژوند به غواړئ نیکو